د کابل ښار د اوسیدونکو دپاره یو ښه زیری سیلاب خیر بنسټ او کلام اکاډمي یوې اوکړې ته رسېدلې ده. هغه بېوسه ماشومان، علم باندې مین ځوانان چې د علم زده کړې شوق لري او وس قدرت نه لري، د سنټر پیس تهیه کې 80% پیس سیلاب خیر بنسټ او کلام اکاډمي تهیه کوي. فقط 0% چې یو ډیر عادي مبلغ دی هغه د شاګردانو پر غاړه دی. د علم زده کړې دا زمینه مو په لاندې برخو کې مساعده کړې ده. قرآن کریم دی، قرائت دی، حفظ دی، تجوید دی، ترجمه ده. د انګلیسي ژبې کورس دی، ترکی د ژبه ده، الماني ژبه ده، عربي ژبه ده، روسي ژبه ده، پښتو ژبه ده او دری ژبه ده. د مکتب ټول تقویتي مضامین دي. د کمپیوټر زده کړه، ریاضیات دي او د لوړ سن لرونکو لپاره د سواد آموزي کورس دی. دا چې مکتبونه ټول رخصت دي، نو د کابل ښار اوسیدونکو د میندو پلرونو څخه په ډیر درنښت سره هیله کوم چې د دې طلایي چانس څخه استفاده وکړي او د خپلو اولادونو د راتلونکي د تضمین په خاطر باندې خپل اولادونه د کلام اکاډمي ته راولېږي او دلته یې شامل کړي. ادرس یې د کابل او زیسي د کارتیچار بازار. خدای مو راته وساته. تل دې وي افغانستان، تل دې وي زموږ ملي یووال، بله دې وي د معرف ډیوه.